الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معززو یورور پختنه کړې ده چې کله خاوند او میرمن د مباشرت یا کوروالی څخه فارغ سي نو بیا څه کول پکار دي؟ الجواب وبالله التوفیق. محترمه شرعي طریقه چې علماو لیکلې ده په شریعة الاسلام کې راځي او همداشان فقیه ابو اللیث رحمه الله هم نقل کړي چې کله خاوند او میرمن د کوروالی څخه فارغ سي نو د هغې څخه وروسته به بولې وکړي. که چیرې بولې ونه سوې کولی نو بیا د یو څو قدمونه واخلي چې کومې قطرې د منیو په رګو کې پاتې یا په مخصوصو اندامونو کې د هغه څخه به هغه مخصوص اندامونه صفاسي. د دې څخه بعد دی بیا دا مخصوص اندامونه په ګرمو اوبو باندې پریولي، یعنی په ګرمو اوبو دی استنجا ووهي. امام ابو اللیث رحمه الله لیکلی دی چې که څوک داسې ونه کې یعنی د کوروالی څخه وروسته بولې ونه کې یا استنجا ونه وهي نو دوی به په یو داسې مرض باندې اخته سي چې د هغه علاج به نه او بیا وروسته د حضرت علی رضی الله تعالی عنه قول هم ذکر کړی دی. هغه مبارک هم دا خبره کړې ده چې په کار دا ده چې د کوروالی وروسته بولې وسي او بیا په ګرمو اوبو باندې عورتونه پریولل سي، استنجا وول سي. کنې نو په داسې درد به خاوند او میرمن اخته سي چې د هغه دوا به نه او همداشان حضرت ابو المحاسن السمرقندي رحمه الله په شریعة الاسلام کې هم لیکلی دی چې د کوروالی تر فراغت وروسته باید خاوند او میرمن دواړه بولې وکړي او دوی بیا په ګرمو اوبو باندې استنجا ووهي. که داسې ونه کړي نو په لاعلاجه مرض به اخته سي. او که د طب کتابونه راواړو هغه هم دا خبره لیکي، هغه وایي چې د کوروالی څخه وروسته بعضې قطرې د منیو دا په رګونو کې پاته کیږي. نو که څوک بولې ونه کړي یا یو څو قدمونه وانخي همدغه شان د مني پاتې چې د هغې څخه بیا یو زخم پیدا کیږي او سوزش پیدا کیږي چې د هغې علاج بیا ناممکنه یي. نو الحمدلله پر سنت طریقه باندې ژوند کول، پر شرعي طریقه باندې تلل او عمل کول په شریعت باندې دا د انسان د بدن د ترندستیا، د انسان د بدن د جوړتیا ضامن او د ضمانت ورکوي. الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسې ټولو ته توفیق نصیب کړي چې دا ژوند پر شرعي او د نبي علیه الصلاة والسلام پر سنت طریقه باندې تیر کو. دا به موږ او تاسې د دواړو دنیاو کامیابي وي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.